دې تېروتنو مو څه زده کړي او وروسته یې تاسې ته څه ګټې در رسېدلي دي. په دې کار به پوه شئ چې که تېروتنې نه وای ژوند به دومره غني او خوندور نه وای. نو ځان سره نرم واوسئ او ژوند چې څنګه دی په هماغه سترګه ورته وګورئ. د ځان موندلو، شخصي ودې او ټول عمري زده کړې لار. اتیایم درس: د چوپتیا هوډ وکړئ. بودایي راهبانو د هوډ د قوي کولو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړې او دا ستراتیژي ډېر کلونه په ډېرو کلتورونو کې د باطني قوت او هوډ موندلو لپاره پکارېده. دا د چوپتیا هوډ دی. حتی د لږې شېبې لپاره چوپ اوسېدل هم په تاسې کې د هوډ قوت او پر ځان کنټرول پیاوړی کوي، ځکه تاسې په خپلې ارادې فشار راوړئ او نه یې پرېږدئ چې سکوت مات کړي. زیاتره خلک له اړتیا ډېر غږیږي. موږ زیاتره اصلي ټکي نه وایو او یوازې د اړتیا خبرې نه کوو. زیاتره وخت اوږده غږیږو. دا خپله د نظم او ډیسپلین کمی هم ښیي. نظم دې ته وایي چې د څه اړتیا وي هغه باید وویل شي او په بې ځایه خبرو هغسې خپله ارزښتمنه ذهني انرژي مصرف نشي. شمیرلې او دقیقې خبرې د روښانه افکارو او قوي ذهن نښه ده. د شخصي نظم او ډیسپلین لپاره یوه ښه طریقه دا ده چې تر راتلونکو ورځو هره ورځ د 1 ساعت چوپتیا هوډ وکړئ. په دې 1 ساعت کې خبرې مه کوئ او که د خبرو اړتیا پیښه شوه نو یوازې د پوښتنې لنډ، دقیق او مستقیم ځواب ورکړئ. هسې کیسې ورسره مه کوئ. د ژباړې دا هوډ ښه او رسمي خپلېدای شي. خبره دا ده چې ځان پیاوړی او هوډ پراخه کړئ، خو دا په دې معنا نه ده چې اړیکې به پرې کوئ یا به یې مخه نیسئ. د ورځو په تېرېدو به تاسې ځان کې تکامل او مخ پر ودې قوت ووینئ. دا شیان به په تاسو کې پخپله ښکاره شي. یو اتیایم درس: هر زنګ مه ځوابوئ. تلیفون ستاسې د ارامتیا او هوساینې لپاره دی، د زنګ وهونکو لپاره نه دی. موږ چې د تلیفون زنګ واورو داسې غبرګون ښیو لکه د اوروژنې مامورین چې د خطر زنګ واوري. تلیفون ته ورمنډه کړو، داسې راواخلو ته به وایې زموږ ټول ژوند یوازې په همدې یوه زنګ پورې تړلی دی. زه زیاتره خلک پیژنم چې له ډوډۍ پاڅېږي، مطالعه پرېږدي، سکوت او ارامتیا ماته کړي او د عاجل ښکارېدونکي زنګ ته ورمنډه کړي. زیاتره یې داسې زنګونه وي چې وروسته هم ځوابېدای شي. غږیز پیغام بکس نن سبا تر ټولو ښه شی دی. دا چې وي تاسې مجبور نه یاست چې هر زنګ ته خپل کار پرېږدئ. اوس که تاسې خپل وخت په نورو ډېرو مهمو کارونو مصرفوئ نو د تلیفون زنګ درته په دې چارو کې مداخله نشي کولی. زما خپله تجربه دا وایي چې د هر زنګ ځوابولو عادت ژر نه پرېښودل کېږي. موږ زنګ ځکه ژر ځوابوو چې غواړو پوه شو چا زنګ وهلی دی. ځینې وخت موږ د زړه په زور یو کار کوو، د تلیفون زنګ یې راته د پرېښودو ښه بهانه شي. خو که چیرې تاسې دا وړتیا پیدا کړئ چې د تلیفون زنګ ته ونه ګورئ او په ځای یې پر خپل کار، مطالعې، مینې یا خبرو تمرکز وکړئ نو پوه به شئ چې تلیفون ځوابولو ته به ستاسې پخوا تادي وه. 2 درس: تفریح مو باید تازه کړي. انسان چې له کاره ستړی راشي نو په توشک پرېوتل او 2-3 ساعته تلویزیون لیدل ورته ډېر اسانه وي. جالبه دا ده چې له تلویزیون لیدو وروسته به تاسو ته هم ځان د نورو خلکو په څېر تر پخوا ډېر ستړی ښکاري. تفریح د متوازن ژوند لپاره ډېره اړینه ده، خو دا تفریح باید تاسې تازه کړي. تفریح باید تاسې آرام کړي او بیرته مو ژوند ته راولي. اصلي تفریح به تاسې ته خوشبیني او انرژي درکړي. تفریح تاسې ځان ته راوړي او ستاسې باطن روښانه کوي. افلاطون ویلي: زه پر دې باور یم چې ښه بدن او بدني ښېګڼه روح ته وده نه ورکوي، خو برعکس ښه روح په خپل قوت د امکان تر حده بدن ته قوت ورکوي. اغېزناکه تفریح کې باید داسې کارونه وشي چې ستاسې روح آرام کړي. 3 درس: ښه سیالان پیدا کړئ. څه وخت مخکې مې ولوستل د اولمپیک لوبو اتلان چې له سیالیو وروسته کور ته ځي د POD په نوم له یوې اروايي ناروغۍ رنځېږي.
دا له اولمپیک وروسته ژور خپګان بولي. دوی چې کلونه تمرین وکړي او د نړۍ سټیج ته د تمرین لپاره لاړ شي، بیرته چې کور او عادي ژوند ته راستنېږي یو ډول ذهني فشار او خپګان سره مخ کیږي. دا په دې معنی ده چې د دوی د ژوند لویه موخه د دې لوبو ګټل وي. کله چې دوی لوبه وګټي او بیرته کور ته راشي، نو دا موخه یې پوره شي، بیا ورته ژوند ورو ورو بې هدفه کیږي. همداسې کیسه د اپولو سیارې ستورمزلو سره هم شوې وه. په اپولو سپوږمکۍ کې خلک سپوږمۍ ته لاړل. دا یې ستره موخه وه. دا موخه یې چې ترلاسه کړه، خپګان پکې ورو ورو زیاتېده. دوی پوه شول چې په ژوند ډیر لږ شیان دوی ته بیا هغه خوند ورکوي چې دوی د سپوږمۍ له سفره اخیستی وو. په ځان کې د ژوند د ښې جذبې او خوشبینۍ پیدا کولو لپاره تاسې باید لوړې موخې وټاکئ. موخه مو شخصي وي که مسلکي، یوه مو چې ترلاسه کړه سمدستي باید ورپسې بله موخه وټاکئ. په یوې موخې پسې د بلې لوړې موخې ټاکلو ته زه ښه سیال موندل وایم. ما چې وکالت کاوه، زیاتره وخت به مې محکمو کې د خپلو معاقلینو قضیې مخته وړي. څو کله مې چې داسې وکړل، نو پوه شوم څومره به مې چې د مقابل لوري مدافع وکیل قوي و، هومره به ما هم ښه دفاع ترې کوله. د تکړه، آماده او متمرکزو مدافع وکیلانو زړ کولم چې خپله قضیه د قاضي له راتلو مخکې ښه جوړه کړم او بیا یې په لنډ او اغېزناک ډول وړاندې کړم. سیال به مې چې څومره قوي و، هومره به زه خپل کار ته ډیر متوجه وم او تر پخوا به مې ښه کار کاوه. همداسې که تاسې ځان ته په موخو پسې موخې وټاکئ، نو ستاسې وړتیاوې په ازادۍ او څرګنده کړي. دا یاد ساتئ چې الماس په ډیر زیات فشار کې جوړیږي، نو ځان ته ارزښتمنې موخې وټاکئ. داسې موخې وټاکئ چې په تاسې فشار راوړي او مرسته در سره وکړي چې تاسې تر ټولو ښه هڅه وکړئ او پروسې کې مخکې لاړ شئ. زه چې په هیواد کې خلکو ته د شخصي روزنې ټولګي برابروم، زیاتره پکې داسې خلک وي چې د شخصي او مسلکي ژوند دواړو ټاکلې موخې یې ترلاسه کړې وي. درناوی یې کیږي، اغېز لري، ژوند یې متوازن وي او د شخصي ژوند یې ښه وي. دوی چې هر څه کوي خوند ترې اخلي. خو زما ټولګي ته د دې لپاره راځي چې دوی پوهیږي دوی نور هم ډیر څه کولی شي او ژوند ورته لا ډیرې نورې ډالۍ او پیرزوینې هم لري. دوی پوهیږي چې د خپلې بالقوه انرژۍ مصرفولو او په ځان پسې د میراث پرېښودلو لپاره باید لا هم وده وکړي او ځان تر ټولو لوړو معیارونو ته ورسوي او د همدې پرله پسې ودې د عادت په برکت ژوند په دې لاره کې پر دوی لوی پیرزوینې کوي. 4 درس خوب لږ کړئ. د توماس اډیسون ژوندلیک په لوستو ارزي. د ارمان برخه، د جوارۍ برخه او د نبوغ برخه. نوموړی ښه مخترع و او په دې نړۍ کې له ژونده ښه کار واخیست. نوموړی یوازې 6 میاشتې ښوونځي ته تللی و، خو په 8 کلنۍ کې ډېر ستر کتابونه، مثلا د رومي امپراتورۍ زوال لوستی و او په 14 کلنۍ کې فونوګراف کړی و چې غږ به یې هم ثبتاوه. دی د مثبت فکر استاد و. یو وخت ترې پوښتنه وشوه چې ته له څو کلو راهیسې کوڼ یې؟ ولې د غږ اورېدونکی ماشین جوړ نه کړ؟ هغه ورته وویل تاسې په تیرو 24 ساعتونو داسې څه اورېدلي چې بې اورېدو مو یې ژوند نشو کولی؟ بیا مسکی شو. زیاته یې کړه څوک چې په لوړ غږ خبرو ته مجبور شي دروغ نشي ویلی. خو د دې ستر انسان په اړه یې ماته دا ځانګړنه جالبه ده چې شپه او ورځ کې به یې 4 ساعته خوب کوه. ویل به یې خوب داسې دی لکه نشهیي توکي، که په یو وار دې ډېر وکارول بیا مو ګنګسوي. وخت، ژوند او فرصتونه به درنه تیر وي. موږ زیاتره له اړتیا ډېر خوب کوو. موږ وایو چې که ښه ژوند غواړو په 24 ساعتونو کې باید 8 ساعته خوب وکړو. ما مخکې هم وویل چې د خوب کمیت مهم نه دی، کیفیت یې مهم دی. په خوب کې اصلي ارزښت د خوب کیفیت او ښه والی دی. هغه وخت را یاد کړئ چې په ژوند کې مو هر څه سم روان و. دفتر کې مو ښه کار کاوه، اړیکې مو ښې وې او ژوند مو پرمختګ کاوه. انرژي مو په وجود کې ډیره وه او د ژوند هرې شیبې ته لیواله وئ. که تاسې د نورو خلکو په څیر یاست، تاسې ته به هم در یادیږي چې هغه ورځې مو په لږ خوب ګزاره کولی شوه. جالبه به دا وه چې تاسې هغه وخت ډیر وخت
په خوب نه ضایع کوه. اوس هغه وخت ته ځیر شئ چې ستاسې چارې پکې سمې نه وي روانې. کار مو خراب و، خلکو نه تنګ وئ او ځان ته مو هیڅ وخت نه درلود. دا وخت به تاسې حتما تر نورو ورځو ډیر خوب کاوه. ښایي تاسې به د شنبې خالي او یکشنبې ورځ د ماسپښین تر 2 بجو خوب کاوه. موږ زیاتره وخت د واقعي ژوند له سختیو خوب ته پناه وړو، خو چې راویښ به شئ څنګه به وئ؟ ګنګس، بې خونده او ستړي. نو معلومه دا شوه چې د خوب ساعتونه مهم نه دي، بلکې هغه تازهوالی مهم دی چې ستاسې بدن یې له خوب ترلاسه کوي. لږ خوب وکړئ، خو آرام او ژور یې وکړئ. په دې پوه شئ چې ستړیا یو ذهني حالت دی او زیاتره د هغو شیانو له کولو پیدا کیږي چې ستاسې ورته زړه نه وي، خو هغه ترسره کوئ. او د هنري وارسورت لانګ دا خبر یاد ساتئ: لوی انسانان چې کومو لوړو څوکو ته رسیدلي، دا یې سمدستي الوت نه دی کړی، بلکې کله چې د نور ملګري ویده وو، دوی په توره شپه کې پورته مزل کړی دی. 85م درس: ګډه ډوډۍ خورئ. زما مور زموږ کورنۍ ته یو ډیر ښایسته رواج جوړ کړی و. زه چې کوچنی وم ټولې کورنۍ به یو ځای ډوډۍ خوړله. موږ به چې هر کار کاوه، خو زما پلار، ورور او زه به د شپې ډوډۍ لپاره کور ته راتللو. ټول به ګډ کېناستو او د تېرې ورځې کیسې به مو سره کولې. پلار به مې زیاتره وخت په دسترخوان رانه پوښتنه کوله چې نن مو نوي څه زده کړي دي، یا به یې ورځپاڼه راواخیسته او پر یو موضوع به یې موږ سره بحث پیل کړ. د ګډې ډوډۍ خوړلو د ښایسته رواج زموږ کورنۍ سره نږدې کړې وه او ما ته یې ښایسته ډېرې خوږې خاطرې راکړې دي. همدا رواج اوس ما هم خپلې کورنۍ کې پیل کړی دی او په دې هیله یم چې زما بچي یې هم روان وساتي. اړینه نه ده چې د شپې ډوډۍ دې یو ځای وخورئ. موږ او تاسې بوخت یو، 100 کارونه لرو، ژمنې مو کړې وي، ماشومان مو لوبو او کورسونو ته ځي. په دې خاطر ښایي ډوډۍ ته په وخت راونه رسیږي. که د شپې ډوډۍ نه کیږي، د سهار چای یو ځای څښئ، یا به مازدیګر کې سره یو ځای کیږي او چای څښئ. مهمه دا ده چې تاسې هره ورځ له خپلو ګرانو دوستانو سره د کېناستو او مجلس کولو وخت پیدا کړئ. دا به ستاسې کورني ژوند ښایسته او خوندور کړي. 86م درس: ځان بدل کړئ. څېړنو ښودلې چې ستاسې عمل ستاسې په فکر اغېز کوي. که تاسې چیرې ځان د خپه انسان په توګه وګڼئ، نو څه وخت وروسته به تاسې هم د خپګان احساس پیل کړئ. بل خوا که تاسې مسکی شئ او وخاندئ، نو څه وخت وروسته به ښه احساس وکړئ. حتی هغه ښه وضعیت به مو راپیل شي چې مخکې ورسره پکې نه وئ. په دې چې پوه شوئ، اوس تاسې خپله خپل ځان جوړولی شئ. یعنی تاسې چې ځان څه ډول غواړئ، هغسې ځان انګیرلی یا فرض کولی شئ. که چیرې تاسې ځان ډېر پرشوره یا په ځان ډېر باوري انسان وګڼئ، نو څه وخت وروسته به هم یادې ځانګړنې په ځان کې ومومئ. ځان چې څنګه غواړئ هغسې تمثیل وکړئ. دا یوه طریقه ده او د ستانفورد پوهنتون په یوه څېړنه کې په ګوته شوې ده. په دې څېړنه کې د یوې ډلې ارواپوهانو د محصلینو یوه ډله وټاکله او بیا یې په 2 ډلو وویشله. دواړو ته یې ځان ډوله استوګنځای برابر کړ. لومړۍ ډلې ته یې وویل چې تاسې به د زندان ساتونکو تمثیل کوئ او دویمه ډله به بندیان وي. څه وخت وروسته د ډلې پر غړو دومره ژور اغېز وشو چې ارواپوهان اړ شول 6 ورځې وروسته ازمایښت پای ته ورسوي. زندانیان ډېر زیات خپه او قهرېدلي وو او د ساتونکو ډلې چلند بیا تریخ او ظالمانه شوی و. له دې څېړنې دا ثابته شوه چې ځان یو ډول ګڼل یا انګیرل دا قوت لري چې زموږ چلند وټاکي او موږ هغه کس کړي چې د کېدو پلان یې لرو. 88م درس: وینا زده کړئ. د یو مسلکي ویناوال د رهبرۍ، شخصي اغېزناکۍ او ژوند د ودې متخصص په توګه له نیکمرغه زیاتره په داسې پروګرامونو کې راڅرګندېږم چې د نړۍ مشهور متخصصین لکه برایان تریسی، مشهور ویناوال، پروفیسور جان کوټر، لوی سوداګر، کرستوفر ریوی، جیول، د موسیقۍ او سینما ستوري او نور پکې ګډون کوي. زه هر کال شمالي امریکا، کارابین او اسیا کې نږدې 15 کنفرانسونه ورکوم
او ډیرو زیاتو ګډونوالو ته پکې وینا کوم، خو ډیر لږ خلک پوهیږي چې زما لویه ویره یو وخت خلکو ته وینا کول و. زه چې په ښوونځي کې وم د ناکامۍ له ویرې به مې هر وخت د خلکو مخ کې د وینا فرصتونه له ګوتو وتل. استاد به چې راته وویل چې ټولګي ته یو شفاهي راپور ورکړه یا په یوه موضوع وغږېږه، نو ما به تل یوه بهانه پیدا کوله. د وینا کولو د ویرې زما د ډیرو داسې کارونو مخه نیولې وه چې ما یې له زړه کول غوښتل. دا کار تر هغې روان و چې ما په ډیل کارنګي اداره کې د وینا یو کورس واخیست او بدلون پیل شو. له دې کورس وروسته راته یوه نوې نړۍ راخلاصه شوه. زه پوه شوم چې دا ویره یوازې زما نه وه. ډېر خلک نورو ته له وینا کولو ویریږي. نورو خلکو ته وینا کول موږ د خپلې آرامتیا او له خوندیتوب له هغې دایرې وباسي چې موږ پکې ځان ساتو او نویو بهرنیو تجربو سره مخ کېدو ته مو اړ باسي. خو دوه شیان په موږ کې د وینا او د دې اړوند بله ویره کمولی شي، یو چمتووالی او بل تمرین. که تاسې د وینا کولو یو روزنیز کورس ته لاړ شئ، نو لومړی به تاسې د ډیرو خلکو مخکې وینا کولو ته چمتو کړي او بیا به یوې ډلې خلکو ته د وینا کولو د تمرین فرصت هم ومومئ. په دې کار به تاسې ډیر ژر خپله ویره کنټرول کړئ او ورو ورو به دې چارې کې تکړه هم شئ. اتاتیایم درس واړه فکرونه پرېږدئ. انګلیس سیاستوال بنجامین ډیزر ایلی ویلي، ذهن مو په لوی افکارو تغذیه کړئ، ځکه تاسې هیڅکله له خپل فکره لوړ نشئ تللی. دا ډیره ژوره خبره ده او درس یې هم بیخي واضح او روښانه دی. دا هغه دی چې تاسې فکر کوئ تاسې نه یاست. دا هغه څه دي چې ستاسې په نننۍ نړۍ کې روان دي او تاسې چې څه غواړئ له هغه مو منع کوي. تاسې چې کله په دې خبره پوه شئ او خپل ذهن د فکرونو له دې محدودیت نه راوباسئ، نو په خپل شخصي حالت کې به ډیره زیاته وده او پرمختګ هم ووینئ. زه په خپلو ویناوو کې مخاطبینو ته وایم، که هیلې مو نه پوره کوئ، دا په دې معنی ده چې محدودیتونه مو قوي کوئ. زما ورور د سترګو جراح دی. یوه ورځ یې راته د امبولیوپیا په نوم د یوې ناروغۍ خبره کوله. دا هغه حالت دی چې کله د یو ماشوم په روغو سترګو ټوټه کېښودل شي یا یې دا سترګه پټه شي، بیرته چې ښکاره شي نو بیا ورته څه نه ښکاري. سترګه پټول یې د ودې مخه نیسي او د ړوندوالي لامل یې کیږي. موږ هر یو خپله دا ناروغي لرو. موږ په پټو سترګو ژوند کوو، له لویو هیلو او ارمانونو ډاریږو او له کومو کارونو چې ډاریږو هغه نه کوو. پایله یې د هماغه ماشوم په څیر ده. موږ بالاخره خپل ارمانونه هیر کړو او ټول عمر په یوه محدوده ساحه کې ژوند تیروو. زیاتره خلک کوچنی ژوند کوي، زیاتره په 20 کلنۍ کې ومري او 80 کلنۍ کې ښخ شي. دا یاد ساتئ، څوک چې خپله نه ودرېږي هیڅ شی یې د پرمختګ نشي. دا یاد ساتئ، څوک چې خپله نه ودرېږي هیڅ شی یې د پرمختګ مخه نشي نیولی. زیاتره خلک اصلا نه ناکامیږي بلکې تسلیمیږي او بیا هڅه نه کوي. او زیاتره خنډونه او محدودیتونه چې موږ له خپلو هیلو او ارمانونو رامنع کوي دا موږ په خپله جوړ کړي وي. نو واړه فکرونه مه کوئ. د لوی بدلون لپاره د لویو هیلو او ارمانونو زړه او جرأت پیدا کړئ. دا ومنئ چې ناکامي ستاسې یوازینی او وروستی انتخاب نه دی. سینیکا وایي، موږ چې زړه یا جرأت نه کوو، لامل یې دا نه دی چې کارونه سخت دي، بلکې سخت ځکه دي چې موږ زړه یا جرأت نه کوو. 9 درس چې بدلولی یې نشئ، زړه ورته مه خورئ. زه چې په ژوند کې هر وخت له سختۍ سره مخ شم، نو دا دعا کوم، خدایه د هغو شیانو په پټه د منلو قوت راکړه چې نه یې شو ښکاره کولی. د هغو شیانو د بدلون قوت راکړه چې باید بدل شي، او دا پوهه راکړه چې د دوی ترمنځ په توپیر پوه شم. ما یوه کاروباري کس ته د رهبرۍ په پروګرام کې یو تمرین ښودلی و. هغه چې تمرین وکړ، معلومه شوه چې 54 سلنه اندېښنه یې هغو شیانو ته وه چې بیخي شوي نه وو. 26 سلنه یې هغو تیرو کارونو او شیانو ته وه چې اوس نه بدلېدل،
او 8 سلنه اندېښنه یې د خلکو هغو خبرو ته وه چې دې ته اصلا هیڅ ارزښت نه درلوده. 4 سلنه اندېښنه یې تر هغې خپلو روغتیایي ستونزو ته وه چې حل شوي، او یوازې 6 سلنه اندېښنه یې هغو اصلي مسایلو ته وه چې واقعا د اندېښنې وړ وو. د دې اندېښنو په پېژندو او پرېښودو پوه شو د هسې انرژي ضایع کول وو. دې کې 94 سلنه هغه ستونزې ختمې کړې چې دی یې ځوروه. یو نویم درس د ژوند کیسه مو بیا ولیکئ. د وخت یوه ښېګڼه دا ده چې مخکې له مخکې یې نشئ ضایع کولی. که پخوا مو هر څومره وخت ضایع کړی وي، راتلونکې شېبه کې به ښه او د هر څه ښه ترسره کولو لپاره چمتو یاست. پخوا چې هر څه شوي وي، راتلونکی ترې پاک دی. دا یاد ساتئ چې هره ورځ لمر ختل له ځان سره د یوه نوي ژوند د پیل فرصت راوړي. که تاسې وغواړئ له سر سبا وختي پاڅېدی شئ، ډېره مطالعه کولی شئ، تمرین کولی شئ، ښه خواړه خوړلی او اندېښنې کمولی شئ. لیکوال اشلی بریلینټ وایي، زه د یوه داسې انسان کېدو هیله لرم. هره شېبه هغه انسان کېده پیلولی شم، خو پوښتنه دا ده چې کومه شېبه وټاکم. هیڅوک تاسې له دې نشي منع کولی چې خپله کتابچه پرانیزئ او په یوه سپینه پاڼه یې د خپل ژوند کیسه بیرته له سره ولیکئ. هره شېبه تاسې کولی شئ چې کتابچه پرانیزئ، د ژوند په کیسه کې کرکټرونه بدل کړئ او نوی پای ورته ورکړئ. پوښتنه دا ده چې تاسې دا کوئ که نه. دا یاد ساتئ، که ځان په خپله خوښه جوړوئ نو لا هم ناوخته نه دی. یو نویم درس د ژوند کیسه مو بیا ولیکئ. د وخت یوه ښېګڼه دا ده چې مخکې له مخکې یې نشئ ضایع کولی. که پخوا مو هر څومره وخت ضایع کړی وي، راتلونکې شېبه کې به ښه او د هر څه ښه ترسره کولو لپاره چمتو یاست. پخوا چې هر څه شوي وي، راتلونکی ترې پاک دی. دا یاد ساتئ چې هره ورځ لمر ختل له ځان سره د یوه نوي ژوند د پیل فرصت راوړي. که تاسې وغواړئ له سر سبا وختي پاڅېدی شئ، ډېره مطالعه کولی شئ، تمرین کولی شئ، ښه خواړه خوړلی او اندېښنې کمولی شئ. لیکوال اشلی بریلینټ وایي، زه د یوه داسې انسان کېدو هیله لرم. هره شېبه هغه انسان کېده پیلولی شم، خو پوښتنه دا ده چې کومه شېبه وټاکم. هیڅوک تاسې له دې نشي منع کولی چې خپله کتابچه پرانیزئ او په یوه سپینه پاڼه یې د خپل ژوند کیسه بیرته له سره ولیکئ. هره شېبه تاسې کولی شئ چې کتابچه پرانیزئ، د ژوند په کیسه کې کرکټرونه بدل کړئ او نوی پای ورته ورکړئ. پوښتنه دا ده چې تاسې دا کوئ که نه. دا یاد ساتئ، که ځان په خپله خوښه جوړوئ نو لا هم ناوخته نه دی. 2 درس ونې وکرئ. لرغوني ختیځ مفکرین وایي چې د ښه او خوشحاله ژوند لپاره 3 شیان وکرئ: نیک اولاد وروزئ، کتاب ولیکئ او ونې وکرئ. په دې کار به تاسې 3 داسې میراثونه ولرئ چې ستاسې له مړینې وروسته به هم ژوندي وي. د ښه ژوند عناصر ډېر زیات دي او د ونې کرلو هغه پکې ډېر خوندور دی. که تاسې نیالګي وکرئ، دا نیالګي چې لوړیږي او تاسې یې ګورئ، نو وخت ته به مو هم پام وي چې څنګه تیریږي او طبیعت سره به هم نږدې یاست. څومره چې دا نیالګي لوړیږي او پخیږي، ستاسې به هم خپل ځان او د خپل شخصیت ودې او پرمختګ ته پام وي. که بچي لرئ، نو د هر بچي په نوم او درناوي یو نیالګی وکرئ. دوی چې څومره لویږي، تاسې به بوټي یوه نښه هم کولی شئ. دا به د هغوی د ژوند د پړاوونو د مرحلو ثبت وي. هره ونه به د ژوند د بېلابېلو مرحلو یوه نښه وي. د خپل هر بچي لپاره ونه کرل ډېر خوندور کار دی. دا به ستاسې له بچو سره ستاسې مینه ژوندۍ ساتي او ستاسې بچي به تاسې تر ډېره وخته یاد ساتي. 2 درس ونې وکرئ. لرغوني ختیځ مفکرین وایي چې د ښه او خوشحاله ژوند لپاره 3 شیان وکرئ: نیک اولاد وروزئ، کتاب ولیکئ او ونې وکرئ. په دې کار به تاسې 3 داسې میراثونه ولرئ
چې ستاسې لمړینې وروسته به هم ژوندي وي. د ښه ژوند عناصر ډیر زیات دي او د ونې کرلو هغه پکې ډیر خوندور دی. که تاسې نیالګي وکرئ، دا نیالګي چې لوړیږي او تاسې ګورئ، نو وخت ته به مو هم پام وي چې څنګه تیریږي او طبیعت سره به هم نږدې یاست. څومره چې دا نیالګي لوړیږي او پخیږي، ستاسې به هم خپل ځان او د خپل شخصیت ودې او پرمختګ ته پام وي. که بچي لرئ، نو د هر بچي په نوم او درناوي یو نیالګی وکرئ. دوی چې څومره لویږي، تاسې به بوټي یوه نښه هم کولی شئ. دا به د هغوی د ژوند د پړاوونو د مرحلو ثبت وي. هره ونه به د ژوند د بیلابیلو مرحلو یوه نښه وي. د خپل هر بچي لپاره ونه کرل ډیر خوندور کار دی. دا به ستاسې له بچو سره ستاسې مینه ژوندۍ ساتي او ستاسې بچي به تاسې تر ډیره وخته یاد ساتي. 93م درس: د آرام ځای پیدا کړئ. هر انسان داسې یو آرام ځای ته اړتیا لري چې ورشي او ځان پکې غلی او آرام کړي. دا به تاسې ته د فشار په وخت د پناه ځای وي. دا به هغه ځای وي چې تاسې به د ورځنیو کارونو له ګڼې ګوڼې دلته دمه کولی شئ. دا کارونه له تاسې وخت، انرژي او توجه غواړي. اړینه نه ده چې دا ځای دې ډېر عصري وي. یوه تشه کوټه یا د کور یوه تشه څنډه هم کار کوي. که په میز لږ تازه ګلان کېږدئ، نو خوند به یې لا ډېر شي. حتی په یو پارک کې یوه لرګینه اوږده څوکۍ هم ستاسې د اړتیا پوره کولی شي. کله مو چې یوازیتوب غوښت، هم دې ټاکلي ځای ته ورځئ. دلته بیا د باطني ودې لپاره هغه کارونه کوئ چې په بوختو ورځو کې یې کول اسانه وي. خپله د یادښت کتابچه لیکئ یا نرمه او ارامه موسیقي اورئ. سترګې پټې کړئ او د خپلې خوښې ورځ او ځای در یاد کړئ. د خپلې خوښې د کتاب لږه برخه ښه په دقت ولولئ یا هیڅ هم مه کوئ. 30 دقیقې همداسې کښېنئ او خپل ځان تازه کړئ. ځان ته وخت ورکول ځانځاني نه ده. که تاسې خپلو باطني سرچینو ته وده ورکړئ، دا به تاسې ته ډیر بخشش، ډیر کار کولو او نورو ته ډیر څه کولو قوت درکړي. د خپل ذهن او روح د ساتنې لپاره وخت بیلول به تاسې متوازن، علاقمند او ځوان وساتي. 93م درس: د آرام ځای پیدا کړئ. هر انسان داسې یو آرام ځای ته اړتیا لري چې ورشي او ځان پکې غلی او آرام کړي. دا به تاسې ته د فشار په وخت د پناه ځای وي. دا به هغه ځای وي چې تاسې به د ورځنیو کارونو له ګڼې ګوڼې دلته دمه کولی شئ. دا کارونه له تاسې وخت، انرژي او توجه غواړي. اړینه نه ده چې دا ځای دې ډېر عصري وي. یوه تشه کوټه یا د کور یوه تشه څنډه هم کار کوي. که په میز لږ تازه ګلان کېږدئ، نو خوند به یې لا ډېر شي. حتی په یو پارک کې یوه لرګینه اوږده څوکۍ هم ستاسې د اړتیا پوره کولی شي. کله مو چې یوازیتوب غوښت، هم دې ټاکلي ځای ته ورځئ. دلته بیا د باطني ودې لپاره هغه کارونه کوئ چې په بوختو ورځو کې یې کول اسانه وي. خپله د یادښت کتابچه لیکئ یا نرمه او ارامه موسیقي اورئ. سترګې پټې کړئ او د خپلې خوښې ورځ او ځای در یاد کړئ. د خپلې خوښې د کتاب لږه برخه ښه په دقت ولولئ یا هیڅ هم مه کوئ. 30 دقیقې همداسې کښېنئ او خپل ځان تازه کړئ. ځان ته وخت ورکول ځانځاني نه ده. که تاسې خپلو باطني سرچینو ته وده ورکړئ، دا به تاسې ته ډیر بخشش، ډیر کار کولو او نورو ته ډیر څه کولو قوت درکړي. د خپل ذهن او روح د ساتنې لپاره وخت بیلول به تاسې متوازن، علاقمند او ځوان وساتي. ایف پیلان ویلي: ځواني د ژوند یوه دوره نه ده، دا ذهني حالت دی. انسان د خپلو ایډیالانو په پریښودلو او د ځوانۍ له احساسه په وتلو زړیږي. کلونه یوازې پوستکي غونجوي، خو شوق ختمېدل اروا زړوي. هر انسان د خپل شک، ویرې او نهیلۍ هومره زوړ دی. د ځوان پاتې کېدو طریقه دا ده چې خپل فکر او عقیده ځوان وساته، خپل باور ځوان وساته او خپلې هیلې ځوانې وساته. ایف پیلان ویلي:
ځواني د ژوند یوه دوره نه ده، دا ذهني حالت دی. انسان د خپلو ایډیالانو په پریښودلو او د ځوانۍ له احساسه په وتلو زړیږي. کلونه یوازې پوستکي غونجوي، خو شوق ختمېدل اروا زړوي. هر انسان د خپل شک، ویرې او نهیلۍ هومره زوړ دی. د ځوان پاتې کېدو طریقه دا ده چې خپل فکر او عقیده ځوان وساته، خپل باور ځوان وساته او خپلې هیلې ځوانې وساته. 94 درس: عکسونه ډېر اخلئ. ژوند په کولو ارزي او دې ته په کتو هر ژوند په ثبتولو هم ارزي. زما ملګري ما ته زیاتره وخت په رخصتیو کې د جالبو پیښو یا په کنسرتونو کې د خپلو بچو د جالبو کارونو کیسې کوي، یا راته د مشهورو خلکو سره د لیدلو کیسې کوي. زه ترې پوښتنه کوم: عکس دې واخیست؟ زه غواړم عکس یې ووینم. هغه راته وویل: بل ځل به یې واخلم. دا ځل مې د عکس اخیستو وخت پیدا نه کړ. یو عکس د زرو خبرو ارزښت لري. عکسونه د ژوند ښایسته شیبې او خاطرې ثبتوي او موږ کلونه وروسته بیا هغو شیبو ته ورتللی شو. زه چې ماشوم وم، زما پلار به زموږ د کورنۍ ډېر عکسونه اخیستل. 94 درس: عکسونه ډېر اخلئ. ژوند په کولو ارزي او دې ته په کتو هر ژوند په ثبتولو هم ارزي. زما ملګري ما ته زیاتره وخت په رخصتیو کې د جالبو پیښو یا په کنسرتونو کې د خپلو بچو د جالبو کارونو کیسې کوي، یا راته د مشهورو خلکو سره د لیدلو کیسې کوي. زه ترې پوښتنه کوم: عکس دې واخیست؟ زه غواړم عکس یې ووینم. هغه راته وویل: بل ځل به یې واخلم. دا ځل مې د عکس اخیستو وخت پیدا نه کړ. یو عکس د زرو خبرو ارزښت لري. عکسونه د ژوند ښایسته شیبې او خاطرې ثبتوي او موږ کلونه وروسته بیا هغو شیبو ته ورتللی شو. زه چې ماشوم وم، زما پلار به زموږ د کورنۍ ډېر عکسونه اخیستل. که به کورنۍ میله وه، که به یې نوی موټر واخیست، یا که به ملګرو سره ناست و. زیاتره وخت به یې عکسونه اخیستل. زیاتره وخت به یې موږ ته ویل چې کامرې ته موسکي شئ. زما به تادي شوه. ورته به مې ویل چې ژر ژر عکس واخله. ما به ورته ویل: پلاره، دومره ډېر عکسونه ولې اخلي؟ په دومره ډېرو عکسونو موږ څه کوو؟ خو اوس کلونه تیر شوي. زه پوهیږم چې په دې عکسونو څه وکړم. دا ټول عکسونه په یو البوم کې ځای پر ځای شوي او زما د تیر ژوند یوه کیسه یې جوړه کړې ده. دا ما ته خپل تیر شوی ماشومتوب راکوي او زموږ کورنۍ ته بیرته هغو شیانو ته د لیدو یوه په زړه پورې لاره ورکوي چې زموږ ژوند کې یې ډېر ارزښت درلود. نو عکسونه ډېر اخلئ. د ژوند ښایسته شیبې ثبتوئ. د هغو شیانو عکسونه اخلئ چې تاسې خندوي او ژړوي مو، او ژوند چې کوم نعمتونه درکړي د هغوی درناوی وکړئ. موټر کې کامره ساتئ او سفر ته چې تلئ هم کامره ځان سره وړئ. له نن کلونه وروسته چې خپل البومونه ګورئ، سخت خوند به درته درکړي. که به کورنۍ میله وه، که به یې نوی موټر واخیست، یا که به ملګرو سره ناست و. زیاتره وخت به یې عکسونه اخیستل. زیاتره وخت به یې موږ ته ویل چې کامرې ته موسکي شئ. زما به تادي شوه. ورته به مې ویل چې ژر ژر عکس واخله. ما به ورته ویل: پلاره، دومره ډېر عکسونه ولې اخلي؟ په دومره ډېرو عکسونو موږ څه کوو؟ خو اوس کلونه تیر شوي. زه پوهیږم چې په دې عکسونو څه وکړم. دا ټول عکسونه په یو البوم کې ځای پر ځای شوي او زما د تیر ژوند یوه کیسه یې جوړه کړې ده. دا ما ته خپل تیر شوی ماشومتوب راکوي او زموږ کورنۍ ته بیرته هغو شیانو ته د لیدو یوه په زړه پورې لاره ورکوي چې زموږ ژوند کې یې ډېر ارزښت درلود. نو عکسونه ډېر اخلئ. د ژوند ښایسته شیبې ثبتوئ. د هغو شیانو عکسونه اخلئ چې تاسې خندوي او ژړوي مو، او ژوند چې کوم نعمتونه درکړي د هغوی درناوی وکړئ. موټر کې کامره ساتئ او سفر ته چې تلئ هم کامره ځان سره وړئ. له نن کلونه وروسته چې خپل البومونه ګورئ، سخت خوند به درته درکړي. 95 درس: پلټنه کوئ. ښوونکي غرونه وي، کارپنځونکي یعنی متشبثین ګازي پوکاڼي وي،
نیاګانې د ماراتون ځغاستو پوره کوونکي وي او کور جوړونکي کاراته کوونکي وي. څومره چې زموږ ژوند تکراري کیږي هومره مو نوي کیسو او موندنو ته اړتیا زیاتیږي. څومره چې زموږ توجه جلبونکي شیان زیاتیږي هومره دا مهم کیږي چې د رضایت دا زنځیرونه مات شي او زموږ سرونه د نویو شیانو د موندلو لپاره لوړ پرواز وکړي. انګلیس ناول لیکوال ایچ جی ویلز لیکلي ساعت او جنتري باید انسان په دې حقیقت ړوند نه کړي چې د ژوند هره شیبه یې راز او معجزه ده. د خپل ژوند د رازونو او معجزو سره د ژورې اړیکې پیدا کولو لپاره دا ژمنه وکړئ چې په ځان کې به د ماشومتوب د وخت پلټونکي اروا بیرته راژوندی کوئ. 15 درس پلټنه کوئ. ښوونکي غرونه وي، کارپنځونکي یعنی متشبثین غازی پوکاڼي وي، نیاګانې د ماراتون ځغاستو پوره کوونکي وي او کور جوړونکي کاراته کوونکي وي. څومره چې زموږ ژوند تکراري کیږي هومره مو نوي کیسو او موندنو ته اړتیا زیاتیږي. څومره چې زموږ توجه جلبونکي شیان زیاتیږي هومره دا مهم کیږي چې د رضایت دا زنځیرونه مات شي او زموږ سرونه د نویو شیانو د موندلو لپاره لوړ پرواز وکړي. انګلیس ناول لیکوال ایچ جی ویلز لیکلي ساعت او جنتري باید انسان په دې حقیقت ړوند نه کړي چې د ژوند هره شیبه یې راز او معجزه ده. د خپل ژوند د رازونو او معجزو سره د ژورې اړیکې پیدا کولو لپاره دا ژمنه وکړئ چې په ځان کې به د ماشومتوب د وخت پلټونکي اروا بیرته راژوندی کوئ. ځان ته 12 داسې موخې او لاسته راوړنې وټاکئ چې ستاسې ژوند ته به شور او انرژي راوړي او بیا تر یوې میاشتې د یوې موخې ترلاسه کولو هڅه کوئ. دا د خپل ژوند د نوي کولو تر ټولو ښه لاره ده. ځان ته 12 داسې موخې او لاسته راوړنې وټاکئ چې ستاسې ژوند ته به شور او انرژي راوړي او بیا تر یوې میاشتې د یوې موخې ترلاسه کولو هڅه کوئ. دا د خپل ژوند د نوي کولو تر ټولو ښه لاره ده. 16 درس کور ته خوشاله ورځئ. د ورځې د کار فشار او ستړیا وي. ماښام بیا زیاتره وخت کور ته همداسې ستړي، نارامه او خپه ورروان وي. موږ ښه وخت همکارانو، مراجعینو او پیرودونکو ته ورکوو او خپلو کورانو ته بیا هیڅ هم نه لرو. مثلا د ژوند ملګری یا ملګری، ماشومان او دوستان. موږ د هغو جنګیالیو په څیر یو چې ټوله ورځ مو د ځان لپاره جګړه کړې وي. ماښام کور ته ستړي لاړ شو، په ځمکه وغځېږو او بیا د کورنۍ پر غړو امر کوو چې یوه شیبه مو آرام پرېږدئ چې ساه مو پر ځای شي. که کور ته له ننوتلو 10 دقیقې مخکې ځان آرام کړئ نو دا به در سره مرسته وکړي چې هره ورځ کیسې جوړې نه کړئ. داسې مه کوئ چې کار مو ختم کړئ سمدستي همداسې روان شئ او کور ته ننوځئ. زه وایم ښه به دا وي چې کور ته له رسېدو مخکې په موټر یا بل ځای کې 10 دقیقې دمه وکړئ او یوازې کښېنئ. په دې وخت کې ځان ښه آرام او دمه وکړئ او په دې فکر وکړئ چې راتلونکو څو اونیو کې به خپلې کورنۍ سره څه کوئ. 19 درس کور ته خوشاله ورځئ. د ورځې د کار فشار او ستړیا وي. ماښام بیا زیاتره وخت کور ته همداسې ستړي، نارامه او خپه ورروان وي. موږ ښه وخت همکارانو، مراجعینو او پیرودونکو ته ورکوو او خپلو کورانو ته بیا هیڅ هم نه لرو. مثلا د ژوند ملګری یا ملګری، ماشومان او دوستان. موږ د هغو جنګیالیو په څیر یو چې ټوله ورځ مو د ځان لپاره جګړه کړې وي. ماښام کور ته ستړي لاړ شو، په ځمکه وغځېږو او بیا د کورنۍ پر غړو امر کوو چې یوه شیبه مو آرام پرېږدئ چې ساه مو پر ځای شي. که کور ته له ننوتلو 10 دقیقې مخکې ځان آرام کړئ نو دا به در سره مرسته وکړي چې هره ورځ کیسې جوړې نه کړئ. داسې مه کوئ چې کار مو ختم کړئ سمدستي همداسې روان شئ او کور ته ننوځئ. زه وایم ښه به دا وي چې کور ته له رسېدو مخکې په موټر یا بل ځای کې 10 دقیقې دمه وکړئ او یوازې کښېنئ. په دې وخت کې ځان ښه آرام او دمه وکړئ او په دې فکر وکړئ چې راتلونکو څو اونیو کې به خپلې کورنۍ سره څه کوئ. دا در یاد کړئ چې تاسې په خپلو بچو او کورنۍ څومره ګران یاست او که تاسې ورته پام وکړئ
نو په ګډه څومره خوندور کارونه کولی شئ. د ځان آرامولو لپاره تاسې یو څو دقیقې قدم وهلی یا کور ته له ننوتو مخکې څو دقیقې د خپلې خوښې موسیقي اورېدلی شئ. په دې وخت کې تاسې نوښت هم کولی شئ. دا وخت د خپل ځان د تازه کولو او پر انرژي کولو لپاره یو فرصت وګڼئ. له دې وروسته چې تاسې کور ته ځئ نو هغه انسان به یاست چې کورنۍ یې درنه تمه لري. دا در یاد کړئ چې تاسې په خپلو بچو او کورنۍ څومره ګران یاست او که تاسې ورته پام وکړئ نو په ګډه څومره خوندور کارونه کولی شئ. د ځان آرامولو لپاره تاسې یو څو دقیقې قدم وهلی یا کور ته له ننوتو مخکې څو دقیقې د خپلې خوښې موسیقي اورېدلی شئ. په دې وخت کې تاسې نوښت هم کولی شئ. دا وخت د خپل ځان د تازه کولو او پر انرژي کولو لپاره یو فرصت وګڼئ. له دې وروسته چې تاسې کور ته ځئ نو هغه انسان به یاست چې کورنۍ یې درنه تمه لري. 9 درس د خپل نفس درناوی وکړئ. زیاتره مذهبي خلک په ډېره اسانه وایي چې د نفس مه منئ، خو دا باطني غږ ستاسې د شخصي پوهې او حکمت سرچینه ده. کله چې ټولنه پر تاسو فشار راوړي چې د هغوی غوښتنې ومنئ نو په داسې وخت کې خپله خبره منل او په خپله لاره تګ سخت وي. خو که تاسې بشپړتیا او پریماني غواړئ نو د اړتیا په وخت باید د حس او غږ ته پام وکړئ. زه چې رالویېدم نو د خپل نفس وینا او د خپل داخلي شهود سرچینو ته مې درناوی پیدا کړ او دا په هر چا کې وي. زه تل په دې پوه شوی یم چې کله مې هدفمند ژوند کړی او داسې فعالیتونه مې کړي چې زه یې د خپل میراث په لاره برابر کړی یم نو نفس مې ورسره قوي شوی دی. کله چې تاسې سم کار کوئ او ژوند په هغه بڼه کوئ چې طبیعت درته درکړی دی نو په هغو وړتیاوو هم خبرېږئ چې تاسې ترې خبر نه وئ او د هغه کس ژوند به وکړئ چې تاسې واقعا یاست. لکه هندي فیلسوف پاتنجلي چې لیکلي، کله چې لویه موخه ولرئ ستاسې ټول خیالونه ازادیږي، ذهن مو له پولو اوړي او پوهه مو هرې خوا ته پراخیږي. په دې وخت کې تاسې په یوه لویه او خوندوره نړۍ کې ځان مومئ. پټ قوتونه، پوهه او اړتیاوې را ژوندی کیږي. په دې وخت کې تاسې خپل ځان تر هغه حالت نه ستر بولئ چې تصور مو یې کاوه. 9 درس غوره ویناوې راټولې کړئ. زه په کتابونو کې د نړۍ د لویو انسانانو غوره ویناوې ډېرې راوړم. زه نه پوهېدم چې زما دا غوره ویناوې ولې دومره خوښېږي. بیا مې راته یوه استاد د کتاب د مسودې له لوستو وروسته وویل، روبینه، زما هم غوره ویناوې په دې خاطر خوښېږي چې په یوه کرښه کې ډېر لوی حکمت راټول شوی وي. ما چې زیاتره وخت مطالعه کړې داسې یوه غوره وینا سره پکې مخ شوی یم چې زما د هغه وخت د لویې ستونزې ځواب یې درلود او زما د استاد خبره رښتیا وه. د غوره ویناوو ارزښت په دې کې دی چې په یوه وینا کې دومره لوی درس وي چې په یوه جمله کې راوړل به یې له هغه کس نه کلونه وخت نیولی. راتلونکو څو اونیو کې د خپلې خوښې غوره ویناوې راټولې کړئ. داسې ویناوې راټولې کړئ چې کله تاسې مرستې او الهام ته اړتیا لرئ چې دا درته پکې لارښوونه وکړي. بله طریقه دا ده، زه زیاتره غوره ویناوې په هغو ځایونو کې لیکم چې د ورځې ورسره ډېر مخ کېږم او سترګې مې پرې لګېږي. مثلا د یخچال په دروازه، د تشناب په هنداره، د موټر په سویچ بورډ، دفتر کې او نور. دا کار مې په مهمو شیانو، سختو وختونو کې پر مثبتو شیانو او د اصلي بریالیتوب پر اصولو متمرکز ساتي. زما کمپیوټر کې را سره د سلګونه لویو رهبرانو، مفکرینو، شاعرانو او فیلسوفانو غوره ویناوې دي او موضوعات یې دا دي چې سختو سره به څنګه چلند کوو، د ژوند معنا څه ده، د ځان د ودې ارزښت څه دی، له نورو سره مرستې ولې مهمه ده، د فکر قوت څه دی او د قوي کرکټر لپاره څه شي ته اړتیا ده. 9 درس خپل کار سره مینه وکړئ. د اوږد او خوشحاله ژوند یو راز له خپل کار سره مینه ده. په تاریخ کې د ډېرو راضي او هوسا خلکو د ژوند د تسلسل زرین تار دا دی چې له خپل کار سره یې مینه درلوده.
د ارواپوهنې پروفیسورې ویرا جون سټینر له سختو نوښتګرو خلکو سره مرکې وکړې او په ټولو کې یوه شریکه ځانګړنه وموندله. دوی ټولو خپل کار سره شدیده مینه او علاقه درلوده. که چیرې تاسې ورځ په داسې کار تېره کړئ چې خوند درکوي، ذهني ننګونې درکوي، نو دا به په نړۍ کې نسبت له هغو رخصتیو درسره ډېره مرسته وکړي چې تاسې یې د زړه او روح د آرامولو لپاره کوئ. توماس اډیسون 1093 اختراعګانې کړې دي. مشهور اختراعات یې برېښنایي څراغ او مایکروفون دی. د خپل ژوند په وروستیو کې ویلي و: ما په ژوند کې یوه ورځ کار هم نه دی کړی، ټوله تفریح وه. که له کار سره مو مینه وکړه نو پوه به شئ چې نور به کار نه کوئ، کار به مو لوبه وي او وخت به در باندې ژر ژر تېرېږي. جیمز میکنز ناول لیکوال لیکلي: د ژوند د هنر استادان د کار او تفریح ترمنځ لږ توپیر لري. د کار او تفریح ترمنځ، د ذهن او بدن ترمنځ، د معلوماتو او تفریح ترمنځ او د ژوند او دین ترمنځ. هغه په دې ښه پوهیږي چې څه شی دی. هغه چې هر څه کوي خپل ارمان ته پکې کار کوي او دا پریکړه نورو ته پرېږدي چې د ده کار ورته کار ښکاري که تفریح. دا یې تل دواړه کوي. سلام درس خدمت وکړئ. البرت شویتز ویلي: د انسانیت تر خدمت لوی مذهب نشته. عمومي ښېګڼې ته کار ښه عقیده ده او لرغوني چینایان په دې باور وو. څوک چې تا ته ګلاب درکوي، لږ خوشبويي تل په ګوتو کې پاتې کیږي. د ښه ژوند تر ټولو لوی درس دا دی چې انسان په بریالیتوب پسې د تللو پر ځای دا پریکړه وکړي چې ارزښت به مومي. او په ژوند کې د ارزښت موندلو تر ټولو ښه لاره له ځانه دا پوښتنه ده چې زه څه خدمت کولی شم. ټولو لویو رهبرانو، مفکرینو او بشردوستانو د ځانځانۍ ژوندون د قربانۍ وړ ګرځولی و. په دې کار یې هغه خوښي، ارزښت او رضایت ترلاسه کړی و چې خپله یې غوښت. دوی ټول د بشریت پر دې ستر حقیقت پوهېدل: تاسې بریالیتوب پسې نشئ تللی، هغه درپسې راځي. دا پخپله هغه ژوند ته وردرومئ چې د خلکو په خدمت او نړۍ ته په ارزښت ورکولو کې تېرېږي. مهاتما ګاندي په خدمت له نورو ښه پوهېده. یوه کیسه یې ډېره مشهوره ده چې یو وخت چېرته روان و، موټر ته چې پورته کېده یوه چپلکه ترې ولوېده. دویمه یې ورپسې پخپله ورګزاره کړه. چا ترې پوښتنه وکړه چې ولې دې داسې وکړل؟ هغه وویل: کوم خوار چې هغه یوه پیدا کوي، اوس به ورسره دویمه جوړه هم پیدا کړي چې په پښو یې کړي. 101 درس ښه ژوند وکړئ چې خوشحاله مړه شئ. زیاتره وخت تر مرګه په دې نه پوهیږو چې ژوند څه شی دی. موږ چې ځوانان یو نو وخت په هلو ځلو او د ټولنیزو تمو په پوره کولو تیروو. موږ د ژوند د لویو خوندونو په لټولو کې دومره بوخت یو چې واړه خوندونه رانه پاتې شي، لکه ماشومانو سره په باراني ورځ پارک کې ګرځېدل، د کور په باغچه کې ګلان کرل یا د لمر ختلو لیدل. موږ په داسې دوره کې اوسېږو چې ډېرو لوړو څوکو ته پورته شوي یو، خو لا هم پر ځان واکمن نه یو. زموږ ودانۍ لوړې دي خو حوصلې مو ټیټې دي. شتمني مو ډېره ده خو خوشحالي مو لږه ده. ذهنونه مو ډک دي خو ژوند مو تش دی. دې تمه په تمه کېږي چې ځنکدن کې د ژوند په معنا او په دې ژوند کې په خپلې ارزښتمنې ونډې پوه شئ. زیاتره خلک هڅه کوي چې ژوند په شا وکړي. دوی زیاتره وخت هڅه کوي داسې شیان ترلاسه کړي چې دوی ته خوشحالي ورکړي، خو په دې نه پوهیږي چې خوشحالي شی نه دی چې ترلاسه یې کړي، ځای نه دی چې ورشي، بلکې دا یو ذهني حالت دی چې تاسې خپله جوړولی شئ. خوشحالي او په ژوند کې خوند هغه وخت راځي چې تاسې ژمنه وکړئ چې خپلې ټولې انساني وړتیاوې به د دې لپاره وکاروئ چې د نورو په ژوند کې یو بدلون راوړئ. ستاسې له ژوند نه چې نور ګردونه او پوښونه لرې شي، نو اصلي معنا او مقصد به یې روښانه شي، یعنی په ځان سربیره نورو شیانو لپاره ژوند کول. د ژوند هدفمند ژوند دی. دا چې دا د ژوند وروستی درس دی، نو زه خوښ یم چې په دې کتاب کې له تاسې سره شریکوم. زه تاسې ته له پوهې، خوشحالۍ او برکت د ډک ژوند هیله کوم.
خدای دې وکړي چې ژوند مو د ګټورو کارونو، مینه‌ناکو انسانانو او اغېزناکو لاسته راوړنو ډک وي. زه درنه د جورج برنارد شا په دې کلماتو اجازه اخلم چې زما دا وروستی درس یې تر ما په ډېر ښه ډول پکې راوړی دی. د ژوند اصلي خوند د هغې قوي موخې لپاره ژوند کول دي چې تاسې ځان ته ټاکلې ده.